ولسمشر لندن ته لاړ. آیا شهزاد محمدي له ځان سره بوته؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر انګلستان ته په رسمي سفر تللی او غواړي د افغان ملي لوبډلې لوبه هم له نږدې وګوري. د ارګ ماڼۍ خبر ورکوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار په رسمي سفر انګلستان ته لاړ او هلته به تر رسمي لیدنو کتنو وروسته د افغانستان او انګلستان لوبه چې په مانچستر اولډ ټرافورډ کې به ترسره شي له نږدې وګوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر به د انګلستان له لومړي وزیر ټرایزامي او ځینې وزارتونو له وزیرانو سره هم وګوري. تر لیدنو کتنو وروسته به محمد اشرف غني د مانچستر اولډ ټرافورډ لوبغالي ته ځي او هلته به د افغانستان او انګلستان لوبه د مینوال په حیث له نږدې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان لوبډله د سختو بې اتفاقیو شاهده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله په وروستیو کې له سختو ماتو سره مخ شوې او د بې اتفاقیو په هکله راپورونه ورکول کیږي. د نړیوال جام په لړ کې افغانستان د انګلستان سره راتلونکې لوبه د سې شنبې په ورځ د جون په 18مه نیټه ترسره کوي چې تر اوسه پورې افغان لوبډلې خپلې 4 واړه ترسره کړې لوبې بایللې. تر دې وړاندې افغان ولسمشر په نړیوالو لوبو کې د ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه لوبغالو ته تللی خو دومره لوړه سطحه لوبو کې تر اوسه ګډون نه دی کړی. د ولسمشر غني دا سفر د لوبې کتلو ترڅنګ لوبډلې ته قوي مورال ورکوي. د انګلستان سره تر لوبې وړاندې افغان لوبډلې سویلي افریقا سره پرون شنبه لوبه وکړه خو ماتې یې وخوړه. د کرکټ ملي لوبډله چې په وروستیو کې د تغییراتو د لوبغاړو د شکایتونو او ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده د یو ښه بیرته راتګ خبرې ورکړی و خو بیا یې هم د سویلي افریقا په وړاندې ښه لوبه ونه کړه. په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ولسمشر غواړي شهزاد محمدي له ځان سره بوځي خو دغه خبرې مطلق دروغ دي او هیڅ حقیقت نه لري. کرکټ نړیواله شورا څه د ماشومانو شورا نه ده چې لوبغاړي دې راشي او بیرته دې ورولي. کله چې شهزاد محمدي هم له لوبډلې ویستل کېده د نړیوالې شورا ډاکټرانو او د دوی کمیټې هغه پریکړه وارزوله. د شهزاد وضعیت یې وکوت او وروسته یې پریکړه وکړه چې له نړیوال جام وتی شي او په بدل کې ریپلیسمنټ لوبغاړی راتلی شي. تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.